سلامونه، زه وږمه صبا عامر یم. نن غواړم چې تاسو ته یو ښه گزارش د یو ښځې نه راواخلم. فارسیبانان وایي چای ناخورده جنگ نمیشه. نو په وږي ګېډه باندې گزارش جوړول امکان نه لري. نو دا کافي د ما نه ده، دا د عامر ده، د ما د همکار، او همدغه خواږه او شین چای د ما ده. دا رستوران یا کافی برا منزل کې دی د پراګ په یو مشهور هغه کې لکه مغازې کې چې دلته شاپینګ سنټر دی، او لاندې وګورئ هغه د بسونو اډه ده، پراګ دی او ښایسته منظره ده. دا ډیر مزهدار دی. توت زمینی دی، توت زمینی کیک دی. چای می وچکه، ډیر مزهدار و، ګرم شین چای و. اوس به له خیر سره ځم دعا وکړئ چې ډیر ښه شیان تاسو ته راټول کړم. دا په همدغه ځای کې چې مې چای وچکه لږ دې خواته دا سینما سیټي یعنې د سینما ښار. دلته په یوه وخت کې یوه سینما نه ده، په دې یوه وخت کې 18 پردې سینما چلیږي، 18 فلمونه یې، او دا د چک تر ټولو لویه سینما ده. دا چې تاسې ګورئ دا ټول دغه فلمونه دي چې اوس چلیږي او زیات پوسټر دي د فلمونو، او دا ډېرې چکي فلمونه یي او کله کله هندي هم پکې راځي او انګلیسي فلمونه هم پکې راځي. هلته وړاندې بیا دوی خرڅوي لکه کولا خرڅوي او هغه بله بوریان یا د جوارو پلۍ خرڅوي، خو ډېر قیمت یې لوړ وي چې ځکه نندارچیانې ځان سره اخلي او خواته وړاندې ځي خپل فلمونه ګوري. په دې سینما کې یوازې د لویانو لپاره نه دي، دغه د ګورئ دوه پوسټرې لګېدلي دي چې د ماشومانو لپاره هم یعنې کارتوني فلمونه دوی نندارې ته وړاندې کوي. مخامخ جدول چې ګورئ په دې کې هغه وختونه ښیي چې کوم فلم په کوم ساعت کوم دقیقه او په کومه هغه پرده کې لګیږي. د سینما ښار د رنګونو دا رنګ رنګ پوستین یعنې ډېر ښایسته رنګونه دي. دلته چې سړی راسي چې وګوري دې ښکلا ته وګوري، دې چراغونو ته وګوري، زړه مې غواړي چې هر ورځ راسم فلم وګورم. اوس د دې شاپینګ سنټر نه زه وځم، نو ځمه بیا لاندې میترو ته د باندې ځایونه تاسو ته کوم تر هغو چې هغه منزل ته رسیږم. په لاره کې به راسره سیل وکړئ چې څه شي مخې ته راځي. د ځمکې لاندې یعنې تاکوي ته راغلم. دلته د میترو خط دی. نن یکشنبې ده، خلک ډېر راټول شوي دي لکه په ځان سره راځي. زه بېشهرت یوه زړه کلا ده په پراګ کې، هغه جې ته ځم، د هغه جې نه به راپور اخلم. په دغه شیانو کې به ځم چې کېږم به. دغه ده په میترو کې کېناستلم، نو اوس روانه یم. هغه جې نه به تاسو ته ډېر ښایسته گزارش تیار کړم. خدای وکړي چې تاسې راسره تر هغه جې پورې مل اوسئ. دا د راکته سومه د دې لپاره دغه ترانسپورت موږ هغه کوو چې دلته ښاري سیمو کې ډېر بیروبار وي د موټرو او پارکینګ ډېر په مشکل سره اخلي. بل دا ده چې هر څوک چې دې ښار ته راځي، پراګ ته راځي، هغوی سره موټر نه وي، نو دا هم یو لارښوونه ده چې د پبلیک ترانسپورت استعمال کوئ، زر تر خپل مقصد پورې رسیږئ. اوس به هغه زړې کلا ته ځو. تر هغه چې هغې کلا ته رسیږو د په لارې په سر چې دغسې ښایسته منظرې راځي، د دې لږ سیل وکئ.
دغه مخامخ خو بلډینګ دی خو دا لاره یعنې زینه هوایي پل دی نو چې مونږ هغه کلا خواته ځو او لاندې هایوې ده موټرې دي. دا هماغه پل ده چې له هغې خوا نه دې خوا ته تېرېږو او لاندې داسې تیز تیز موټرې ځي دا زړه مې ډوب 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 ډارېږي نو ډېرې خبرې نه شم کولی غجې ته ځمه. له همدغه ځای نه هغه کلا ښکاري موږ خو کمره کې رانږدې کړو خو په پښو باندې ورته لاره شته ده. پراګ د ښایسته او لوړو ودانیو ښار دی. دغه لاره کې راته مخې ته راغی ما هم تاسو ته یو عکس واخیسته. د مني ښایسته زیړ رنګونه دلته ښکاري او دا ځای یا دا سیمه یې ښایسته کړې ده. دا سپی هم کلا ته روان دی. دغه خلک چې تاسې ګورئ دا ټول هماغه کلا خواته روان دي او دلته مخامخ دوی هغه لوحه لګولې ده چې دا یې لاره ده. دا لوحه خو ګورئ ویش شهرت یعنې بره کلا دوی ویش بره ته وایي او حرت په چکي کې کلا ته وایي. نو د دوی په بره کلا کې څه شی دي دا به له ما سره وګورئ. دا لاره همدغه برې کلا ته ختلې ده او زه هم پکې ورپورته کېږم ځم. توتو هم راغلی ده دلته مستي کوي. دا لاره مې غلطه کړله ښه دلته راغلم یوازې پارک دی زه به بیرته کښته کېږم هغه برې کلا ته به ځمه. دا هم د دې کلا په دې شروع کې نو یو دلته لکه وړه کافي ده چای کافي جوس یو نیم شیان خرڅېږي چې ځینې خلک کلا وګوري ستړي شي وږي شي راشي دلته بیا دمه کوي او اخلي. دا دیوال ته خو ګورئ که نه لکه دا تیږې دا یو شی جوړ کړی دی یو هنر دی د کاریګرو دغه تیږې راوړي دي دلته ایښي دي چې دا به کلونه کلونه ورانېږي نه. دا د اوبو فری بمبه ده په دې کې پاکې اوبه دي وینې هغه تاسو سړی چکي خو په پراکې اوبه ډېرې قیمته دي ګورئ دلته مفته اوبه. دا لږ اوبه مې ضایع کړلې د چک حکومت ته مې لږ نقصان ورسوه. هغه د برې کلا دروازه مو پیدا کړه غلط شوي نه یو صحیح روان یو تاسې ګورئ مخامخ ښکاري. دا هم د کلا یوه برخه ده نو نه پوهېږم توره جګ جګ دیوالونه دي چې نه پوهېږم یې خواته به زندان وي څه شی به وي ګورئ څومره ښایسته یې جوړ کړی. دغه د کلا ته راننوتلم او دا هم ډېره ښایسته موسیقي غږوي او ښایسته ځای دی ډېر خلک ډېره مشهوره کلا ده دلته چې راځئ پراګ ته خامخا له دې کلا نه دیدن وکئ. دلته نښې لګولې دي د لیدونکو لپاره چې څوک کوم ځای ته ځي ګالري ته ځي دغه نقشه غوندې او دوی به هماغسې په همدې باندې به ځي همدا لاره به تعقیبوي. دا هم د برې کلا یوه برخه ده هلته پاسه دا نښه لګېدلې ده دا د دوی کلیسا ده. دې خلکو کې یعنې چک کې چې هر چېرې ته ګرځې ډېر نظافت پکې مراعات کېږي. دې خلکو کې سلګونه له پخوا نه دې کې دا ډېره پخوانۍ کثافت داني ده چې په کلا کې لګېدلې ده نو
دوی له پخوا نه د هغې درلود رواج یې درلود چې ښار ښایسته او پاک وساتي. دا د کلا لکه یوه څنډه ده شاده چې دلته لاندې شاوخوا سیمه ښکارېږي. د والټاوا سیند هم ګورئ چې بهیږي، ښایسته ښایسته وړې وړې کشتیانې پکې چلیږي. دا هم ښکاره کوي او همدارنګه ښایسته منظره وړاندې کوي. دا خلک چې تاسې ګورئ دا ټول د دې کلا د سیل لپاره راغلي دي. دا چوکیګانې د څوک چې دلته راځي سیل کوي چې ستړي کېږي دلته دمه نیسي. لا کلا ته رسېدلې نه یم چې ستړې شوم، رښتیا هم چې بره دی. په بره راغلم او دلته مې لږ دمه وکړم، بیا به ورسم کلا ته به ورسېږم. د دې منظرو نه خوند واخلئ چې وطن آباد وي، د انسان روح پکې خوشحاله وي. ښایسته وطنونه دي. خدای دې زموږ وطن هم آباد کړي. د دې بلډینګونو یا د دې اپارتمانونو ودانیو دا سرونه ګورئ تک سره. دا د ما ډېر زیات خوښېږي چې کله دوی ته ګورم. پخوانی تاریخ، د دوی پخوانی کارونه سړي ته ورغه کوي چې دوی څومره باسلیقه خلک وو. همدا اوس د دې کلا شاوخوا ته چې دی دا داسې لکه یو دیوال غوندې دی جګ، نو دې باندې سړی کته کېږي ځي کلا ګوري. فکر کوم پخوا زمانو کې به دلته به د باچا د لښکرې درېدلې او د کلا نه به یې دفاع کوله. دا واړه واړه د انګورو یا تاکونو نیالګي دي چې دوی کېنولي دي. پخواني نه دی، خو داسې نه څو کاله کېږي. د دې ځای نه د کلا یوه څنډه ښکاري، نو ورته نږدې یو څو لنډو شیبو کې کلا ته رسېږو. دا هغه ودانۍ ته هغه پخه ودانۍ هغه اساسي چې جوړه شوې ده او په دې باندې مشهور هم ده. موږ د کلا په منځ کې یو، هغه دروازه یې ده چې هلته به ننوځو. دلته دغه کلا مخې ته چې دا لوی چمن یا لوی میداني ګورئ، دلته ډېر ښایسته ښایسته مجسمې دي چې دوی جوړ کړي دي. دغه د هغه اصلي جیتې راورسېدلو، هغه پخه ودانۍ چې خلک عکسونه اخلي، سیل یې کوي. نو دننه به هم ورسولو، د باندې نه خو ښایسته ښکارېږي. همدغه ودانۍ ده، ډېر ښایسته مختلف رنګونه، پخواني دروازې، پخواني رسامیانې، نقاشۍ، ډېر جالب دی. دلته دننه یوه دانه کلیسا ده. زه ډېرې لوړ اواز باندې خبرې نه کوم، د دې خلکو په احترام باندې. تاسې وګورئ چې د دوی دننه کلیسا څومره ښایسته ده. دوی دا مختلف هغه شی چې په انجیل کې راغلي دي، مختلفې کیسې دي، هماغه عیسی علیه السلام مجسمه ده او لاندې خلک دي. دا یې ټول دلته دوی جوړ کړي دي. دغه د دوی کلیسا ده او زه ډېره لوړه نه غږېږم چې په دې خلکو باندې بد ونه لګېږي، څوک راته غوسه نه شي. د مقدساتو ته احترام یا د شمع لګول په دې خلکو کې هم رواج ده. هر څوک راځي یوه شمع لګوي. دا یوه زړه هدیره ده، ډېره پخوانۍ هدیره ده. د انسان آخر منزل همدغه ځای ده، دلته ژوند ختم کیږي. رحمان بابا څومره ښایسته ویلي دي، هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دی دومره نصیحت په دې دنیا. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.